ولسمشر غني د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته تللی دی. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته تللی دی. د ولسمشر ویاند وایي ټاکل شوی چې محمد اشرف غني د پکتیکا د امنیتي وضعیت تر ارزونې وروسته د دې ولایت له چارواکو سره هم جلا ناسته ولري. نوموړی وایي اشرف غني به د خپل سفر پر مهال له قومي مشرانو ولسونو سره هم وګوري او د دوی ستونزې به واوري. په ورته مهال ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې له ملکي او نظامي چارواکو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، متنفذینو، ښځو، ځوانانو د دې ولایت له بېلابېلو اقشارو سره جلا جلا لیدنې هم ولري. جمهور رئیس غني داسې مهال پکتیکا ولایت ته په سفر تللی چې په دې وروستۍ کې په ټول هېواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل کېږي. تر بل ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.